السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. محترم مؤمنون، نعمتونه ډېر زیات دي چې الله تعالی بندګانو ته هغه ورکړي دي. څه نعمتونه داسې دي چې هغه د اعمالو پورې معلق دي. په الله ایمان لرل، په قیامت ایمان لرل، نیک اعمال کول، ځان د کفر او شرک او نفاق نه ساتل، مقابل کې الله خپل رضا ورکوي، جنت ورته ورکوي. که انسان د اور نه بچ شي او جنت والا وخت جوړ شي، دام بس دی. په جنت کې اوچت مراتب دي. څومره چې چا دلته ښه ژوند تېر کړی دی، عقیده یې پاکه ده، توحید او سنت ته خدمت کې همدې باندې کلک ولاړ دی، خپل رب راضي کړی دی، د الله حق ادا کړی، د بندګانو حقوق ادا کړي، دا خلک به ورځي. جنت ستر نعمت ته، خو باری صفات په ځان کې پیدا کول پکار هي جنت والا شو. امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کړی دی. حدیث د ابو امامه رضی الله عنه دی. نو نبی رسول الله فرمایلی دی: انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. درې خبرې ذکر دي. نبی علیہ السلام وایي زه ذمہوارم په جنت کې د کور هغه څوک چې جنگ پرېږدي، اگر که ته په حق خو جنگ کې اثر مکوه. زمونږ څومره مسلمانان خپل اوقات په جنگ تباہ برباد کړي. ګاونډی د ګاونډي سره جنگ، ورور د ورور سره جنگ، ملګری د ملګري سره جنگ، یو کاروباري سره د خپل ملګري سره په کار کې جنگ، تاجر د تاجر سره جنگ، ملا د ملا سره نښتي، خاري نه سره نښتي، دوه ډاکټران خپل کې نښتي، کور کې زنانه د یو بل سره نښتي، د دوه بنو منځ کې جنگ دی، پلار د زوی منځ کې جنگ دی، د ورور منځ کې جنگ دی، ټول جنگ او جنگ او جنگ. جنگ سره انسان اخلاق خرابېږي، رنګ خرابېږي، او حوصله د لاس ورکوي چې غوسه شي. شیطان په تا باندې ډېر زیات کارونه کوي، ځکه د شیطان کار څه شي؟ د تحریش، تیزی دی. تیزی دی د پلار مقابل کې، د ورور مقابل کې، د ګاونډي مقابل کې، ښځه او خاوند د یو بل مقابل کې، تر دې چې قتل سره وشي، کنځل یو بل له وشي، پیغور یو بل له وشي، سپک الفاظ یو بل ته وشي. مؤمن مسلمان دا دی، بس چا دله کنځلې م کولې کور له ځه، دا به نه وایه زه ولا پښتون یم، زه ولا داسې یم، زه ولا داسې یم. نه، نبي علیه السلام وایي ته په حقه چې ته باید جنګ وکړې، ته باید ګزار وکړې، خو نه، بس حوصله کوه، صبر کوه، جنګ مه کوه، جنګ مه کوه. جنګ حوصله درته ښه ده، د دې په ځای باندې چې ته بیا وروسته څه کې جرګې راولې او خلک را جمع کړې، خو اوس حوصله وکړه، صبر وکړه، صبر. قتل به درنه ګوره شوی، ګوره داسې کار به درنه شوی، به خپېمانه یې ګوره. که ته په حقه مې که نه، نو بیا هم څه که جنگ چا سره مه کوه، جنگ نه له ځان ساته. دارنګه هغه څوک چې دروغ پرېږدي، الله به دته جنت کې کور جوړ کړي. دروغ ټولنه کې څومره ډېر دي. هر چا سره چې کښېني په خپلو خبرو کې په 10% کې یو 6% دروغ وایي. حداله چې دا رښتیا ویل د انبیاءو صفت دی، د ابوبکر صدیق نوم صفت دی. مؤمن کې به د رښتیا ویلو خبره، خیانت به نه وي، دروغ به نه وي، دوکه به نه وي، غش به نه وي. دروغ نه به ځان ساتي. د بعض انسانانو دا دروغ ویل عادت دي، همیشه دروغ وایي، معاملاتو کې دروغ وایي، کاروبار کې دروغ وایي، هر چا سره دروغ او دروغ او دروغ. حدیث کې راځي حتی یکتب عند الله کذابا، یو انسان دروغ وایي تر دې چې د الله په نظم دا کذاب ولیکل شي. د دې وجه نه شریعت په 3 ځینو کې دروغ جایز کړي دي. جهاد په مسله کې دروغ شته، جهاد په طرف کې خپل مسیر چاته نه خې دروغ وایي، شپږ جهادي مسله دي.
دو ملګري خپل کې وران دي یو بل پسې خبرې کوي یو د بل مخالفت کوي ته د یو بل مینه یو بل ته نقل کا او هغه ته وایي دا ماته ډېر ګران دی دی بل ته راشه هغه وایي دا ماته ډېر ګران دی منځ کې به ګرانښت نه وي ته سره جوړه وکړه پروانه کې درو جایي دا رنګه زنانه د انسان ډېرې مطالبې کوي ماله دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه چې د اغوڼ خارم ولوي شي نه تشکر کوي نه مننه کوي څه نه کوي چې که امکانات د سره لږ لږ څه راوړه که نه وي مه یې راوړه په داسې انداز سره مه ده چې مکمل سبا رښتیا هم وي تا نه درته ته به دروغ وي خو زنانه سره خپل هغه تدبیر نه کار اخیستلی شي دروغ د جواز دریم ځای خپلې زنانه سره دی دریمه خبره وببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه د جنت په اوچتو مراتبو کې الله والا کور جوړ چا چې خپل اخلاق ښایسته کړي اخلاق دومره مهم دي ابو حنیفه رحم الله بارک رضی هغه وایي کور خرڅاو ګاونډي کور خرڅاو د ابو حنیفه رحم الله نا کور مالک وایي چې زما د کور قیمت دی 40,000 خو زه خرڅوم په 80,000 ابل کسره و څنګه قیمت په 40,000 خرڅې په 80,000 وایي زما ګاونډي ابو حنیفه رحم الله دی دا ګاونډي د باندې خرڅوم په 40,000 ابو حنیفه رحم الله چې کله خبر شو دونه کور واس په 80,000 على كل حال منګ او تاسو به ټولن ته اخلاق را نقل کو نرمی را نقل کو دا اوس موږ سیرت کې درس یو د ثمامه بن اسال رضی الله عنه دغه اسلام وخت واه چې نبی له سمغه څومره نرمی کړي دا څومره اخلاق وسره چلے وي نرمی اخلاق دا په ټولنه کې ډیر زیات رول لوي د نبی له سلام د اخلاق او پختنه شوي ده کړه عائشه صدیقه وسره جنن کان خلقه القرآن د نبی له سلام اخلاق هم د قرآن قرآن کریم کې خص صفاتو د صبر صفت ده د زغم صفت ده د عفت صفت ده د سخا صفت ده بهادری صفت ده دا ټول په نبی له سلام کې په کامل شکل پکې موجود دي ټول خپل صفات د په نبی له سلام کې وو دې حدیث کې درې خبرې ذکر دي چا سره جنگ مکوا اگر کته په حق دروغ مو وایا خسته اخلاق ځان کې پیدا کړه الله بل جنت کې کور ده تاسو ګور دا ډرایوران څومره دروغ وایي ډرایور سره ته ناس دي خار کې به چیرته او 1 کیلومتر مخکې ځای ولا خیال ته کله کبه یو دیوال تر شا کس ناس دي چرته بس بل ولت ولا خیال ته حتی علماء د لیکل چې دام په دروغ کې داخليږي یو سړی خپل زوی ته و چې راشه 2 روپۍ درکم او راشه 2 روپۍ ورنک دام دروغ کې شامل دی بار کې وسره احتیاط کوي درو چل ول وسو نه کوي دویم روایت د امام ترمذی رحمه الله نقل کړی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی دا وایي چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنه کم خلق دي چې جنت ډیر داخلي نبی رسول الله علیه دغه دو صفاتونو والا خلق جنت ډیر داخلي تقوى الله وحسن الخلق تقوا او حسن اخلاق تقوا دا معنی چې دا ټول اندامونه د بدن د الله د رسول د مخالفت نه وساتي دله تقوا ویل حسن اخلاق دا معنی چې ته چا سره مجلس کې ناشتي او نه جدا شي او بیرته د دویم مجلس تمنا کوي دله حسن اخلاق وي ارمان ساکه ساده فراق دا څنګه چې تلار شي مجلس او خو غونډو چې خو چلار لاړ اسه وي سره خو یو مجلس کې جوړ کړو دا وسه اخلاق دي اسې کنځل کې د سپکاوي کې د لعنت او د سب او د شتم خراب الفاظ ذکر کړي نو بده وخلق ساسه ارمان کوي د صفات د جنت د طلب دی حدیث ذکر دي تقوا او ښه اخلاق او د مخکینی روایت کې د جنت د طلب درې صفات ذکر شوی جنگ باندې کوي جنگونه بچا سره نه کوي دروغ باندې اخلاق واخصه شي نو اخلاق په دوار روایتونو کې ذکر شو چې مؤمن سره باید صحیح اخلاق دریم روایت دا امام ترمذی رحمه الله نقل کړی نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا من نجات یا رسول الله من نجات اے د الله رسول الله بچاو په سکه دې څوک نبی صلی الله علیه وسلم کوي چې امسک علیک لسان جبا خپل قابو وساته ولساک بیت کور د ځان لپاره پراخه وګوره وبکی علی خطیئتک بګناه دی وجا په خطا وجا دی حدیث کې د جنت د تلو درې خبرې ذکر شوي
ژبه کنټرول کول، خپل کور پراخه کول، یعنې کور نه ډېر نه راوتل، خپلې ګناه باندې ژړل. دا یقیني خبره چې دا دې خبره ډېره مفیدې دي. که چېرته یوه ژبه کنټرول شي، یوه ژبه بس ډېر زیات ګناهونه بچ کېږي. یوه ژبه چې کنټرول شي. د تبلیغیان ملګري ښایسته مثال وایي، و دې خولې کې غاښونه 30 نه ډېر دي. روزانه دې ژبې ته سوال زارېږي چې ته سمه استعمالېږه. که ته کنټرول شي موږ ته هېڅ مشکل نه جوړېږي. ستا استعمال غلط دي، چاله کنځلې وکړي، مور خور ولا یاد کړي، بیا موږ پکې وال کړو. نو د ژبې استعمال او کور نه بې ځایه چېرته نه وتل. امام ذهبي وایي کله چې فتنې ډېرې شي 3 کاره کوه. یو کور نه ډېر مه ووځه، بل ژبه دې کنټرول ساته، او بل د قرآن تلاوت ډېر کوه. دې حدیث کې 3 صفات ذکر شوي د جنت د تللو. بل حدیث کې دا هم راځي من صمت نجات، چا چې چوپتیا وکړه دا بچ شو. ټول کمالات په چوپتیا کې، بس خبره ډېره مه کوه، خبره ډېره مه کوه. مجلس کې چې کښېنې خوله کنټرول ساته، سترګې کنټرول ساته، لاسونه خپې دا کنټرول ساته. نو دې حدیث کې په دې مخکې روایت کې هم 3 خبرې وي د بچاو دپاره. د ژبې کنټرول، کور نه ډېر نه راوتل، په خپلې ګناه باندې ژړا. په دې 5م روایت کې دې کې وایي چې نجات په څه کې دی؟ نجات دې کې دی چې بس صامت پاتې شي، چپ پاتې شي. بل حدیث کې دا ذکر دی طوبى لمن ملك لسانه، خوشحالي د هغه چاله چې هغه د ژبې خپل ژبه یې کنټرول کړي. ووسع بیته وبکى على خطیئته. دلته هم دا 3 خبرې ذکر دي. د دې وجه نه دا ډېرې کامیابې خبرې دي، ډېرې زیاتې مهمې خبرې دي چې مؤمن مسلمان په دې باندې عمل وکړي. دا کومې خبرې چې